بسم الله الرحمن الرحیم. د اختر د ورځې احکام. کله چې د لوی اختر ورځ شي او شپه په مزدلفه کې حاجیانو تیره کړې وي، نو د اختر په سهار مونږ چې وکي د مانځه نه وروسته به ذکر دعا اذکار دعا وکي چې لږه روښنایي شي، نو د مزدلفې نه به را روان شي مینا ته. لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه طریقه وکړه. د جاهلیت د دور کې د خلکو عادت دا و چې هغوی به د لمر د ختلو نه وروستو مینا ته راتلل. نبی علیه السلام وفرمیل زمونږ طریقه د مشرکانو د طریقې نه جدا ده، او حکم یې وفرمایه چې تاسو به د لمر د ختلو نه مخکې وځئ. مونځ یې وکړو، بیا لږ ساعت وقوف وکړو، ذکر دعا یې وکړه، تر دې چې روښنایي شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام د مزدلفې نه روان شو مینا ته. او په دغه ځای کې هم نبی علیه السلام حکم وکړ چې آرام سره ځئ، آرام سره ځئ. کله چې وادي محصر ته راورسېده چې دا د مزدلفې او د مینا تر مابین وادي ده، نو په دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم معمولی غونته کې جلتې وکړه، اسرع قلیلا. دا دومره ځای دی لکه کاڼی چې راوالي او په لاس باندې یو ځای ته ولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې دا ځان د پاره ګټکۍ راواخیستلې چې جمرات پې ولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل د سبعي ټیم کې چې مال یو څو ګټکۍ راواخله، نو ما ولا اوه ګټکۍ راواخیستل. دا داسې ګټکۍ وې لکه د خزب د ګټکۍ په شان. خزب هغې ګټکۍ ته وایي چې د دوه ګوتو ترمنځ یې سړی ږدي او داسې ګزارئ. او بیا یې وفرمیل امثال هؤلاء فرمو، ای خلکو داسې ګټکۍ باندې ولئ، دا نه دی جای چې غټې غټې ګټې راواخلئ او یا داسې نور. او بیا یې وفرمایل یا ایها الناس ایاکم والغلو فی الدین فانما اهلک من کان قبلکم الغلو فی الدین. ای خلکو د غلو نه په دین کې ځان وساتئ، ځکه مخکني قومونه چې دی هغه په دین کې غلو یې کوله، هغې تباه کړي. نو حساد هغه به دومره وي لکه د لوبیا د دانې په مقدار باندې. او دویمه خبره دا ده چې دا رمی د جمراتو چې دی دا په غیر د کاڼو نه په بل شي باندې نه جایز کیږي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کاڼو باندې ویشتلی او فرمایلی دي چې خذوا عني مناسککم. کله چې مینا ته راورسېده چې دا مینا شروع کیږي د وادي محصر نه واله تر جمرة العقبه پورې، حاجیان به جمرة العقبه ته راشي چې د آخر الجمرات ده او مکې ته نږدې ده، دې ته جمرة الکبرا وایي. دا به په اوو ګټکو باندې ولي، یو ګټکۍ بیا بله ګټکۍ بیا بله ګټکۍ. او دا به ولي د طلوع الشمس نه د دې وخت شروع کیږي تر غروب الشمس پورې، یعنی د ساخ نه شروع کیږي چې لمر راوخیږي تر غروب الشمس پورې. خو د دې رمي د پاره دا دی چې کله دا یو ګټکۍ ګزارئ نو هر یو سره به یکبر مع کل حصاد، هر ګټکۍ سره به الله اکبر وایي. او ضروري خبره دا ده چې دا ګټکۍ به هغې حوض چې کوم د دې جمراتو د پاره تعین کړی شوی دی چې هغه ډول دی هغې کې به غورځېږي. دا ضرور نه ده چې کومه علامه ده داسې مناره غونته کې ستنې ودرولې ده، دا نښه ده. که چېرته تا ګټکۍ ګزار کړه او دغه ستنه پې ولګېدله او د دې ډول کې دا ونه غورځېدله بېرته واپس راوغورځېدله، نو دا ویشتل ستا ونه شو، د دې په ځای به بله ګټکۍ ګزاري. خلاصه دا ده چې کوشش وکړئ چې دا ګټکۍ په دې حوض کې وغورځېږي، کم حوض چې د دې دپاره جوړ شوی دی، کم ډول چې د دې دپاره جوړ شوی. په اوو ګټکو باندې به په د اختر په ورځ باندې جمرة العقبه ویشتلی شي. دا به د لمر د راختلو نه وروسته ویشتل کېږي. البته کم چې ضعیفان زنانه دي، ماشومان دي، نو هغوی چې د شپې نه راغلي دي او را رسېدلي دي،
بعد منتصف الليل هم هغوی ویشتلی شي. کله چې یو انسان مینا ته راورسیږي نو په کار دا د بل کارونه کې اولنی کار چې هغه کوي جمرة العقبه به ولي، ځکه دا د مینا د پاره د تحیې په شان ده. مستحب دا ده چې هر ګټګۍ گزارې نو هغې سره به الله اکبر او په کار دام ده چې دعا مو کې چې اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، یا الله دا حج مبرور وګرځي، یا الله ګناهونه پکې معاف کړي. په دې ورځ باندې با صرف دا یوه جمره ولي چې دې ته جمرة العقبه جمرة الکبرا کومه چې مکې ته نږدې ده. بیا به د جمرة العقبې نه رستو د ویشتلو نه رستو دویم کار چې دی کوي نو دی به خپله هدیه ذبحه کوي. هغه به که اوخو هغه به نحر کوي او که ګډه چیلۍ وغیره نو هغه به ذبحه کوي. که چېرته په ده باندې هدیې تمتع یا قران وه نو دی به اخلي او ذبحه کوي بیا او د هغه غوښې به تقسیموي. البته دومره ده چې اوس هر سړي ته دا موقع نه میسره کیږي، نو دې دپاره حکومت ترتیب نیولی دی ته به هلته خپلې پیسې داخلې کړي او د هغې نه وروسته تا ته موقع ښیي ټیم ښیي چې پلاني ټیم له ته راشه ستا څاروی به ذبحه کیږي، نو هغوی نیابتا د ده نه ذبحه کوي. دریم کار چې په دغه ورځ باندې کیږي هغه د سر خریل یا یختان کټ کول دي، لیکن د سر خریل بهتر دي ځکه قرآن کریم حلق مقدم کړی دی، فرمایي محلقین رؤوسکم ومقصرین. او حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په حجة الوداع کې خپل اختان اخریل، ان رسول الله وسلم حلق رأسه فی حجة الوداع. او دریم دا چې نبی علیہ السلام سر خریونکو ته درې کرتې دعا وکړه او یختانو وړکوونکو انسانانو ته یو کرتې دعا وکړه. د دې نه وروستو به حاجي صاحبان زی او هر چې زنانه دي نو په زنانو باندې د سر خریل نشته، بلکې هغوی به د ګوتو په مقدار باندې د خپلو کوڅو سرونه لږ واخلي. د دې نه وروستو به حاجیان لاړ شي طواف به وکړي او بیا به د هغې نه وروستو سعی بین الصفا والمروه وکړي او دې سره د حج نه هم دوی حلال شو. احرامونه به لرې کړي، عامې ساده کپړې به واچوي او بیا به دلته د مینا ورځې تېروي.